السلام علیکم ورحمت الله. یو ورور پوښتنه کوي چې مسافر د جمعې د لمانځه امامت کولی سي که نه، ځکه چې پر مسافر باندې د جمعې لمونځ نه دی لازم. آیا دی امام جوړیدی سي که نه؟ الجواب بالله التوفیق. هو محترمه. نور حضرات فقها فرمایي که څه هم پر مسافر د جمعې لمونځ ابتداءً نه دی لازم، البته که د جمعې لمونځ ادا کړي د ماپښین لمونځ بیا دوباره پرده نسته، هغه ځینې ساقط دي، لهذا دی د جمعې د لمانځه امامت کولی سي. علامه شامي رحمه الله رد المحتار کې فرمایي ویصلح للامامة فيها من صلح لغیرها فجازت لمسافر وعبد ومریض وتنعقد الجمعة بهم. جلد دریم صفحه 13 تبع زکریا باب الجمعه. لہذا مسافر د جمعې د لمانځه امامت کوي، په دې کې کم حرج او مشکل نشته. والسلام.